سلامونه ملګرو کې هلي احترامات یو ملګری چې هغه سټوډنټ دی فکر کوم هغه ماته یو لینک راولېږه چې دا لینک لږ وګوره چې د دې حقیقت څه دی او ظاهره خبره ده چې موږ په داسې وخت کې ژوند کوو کله چې ډېره زیاتې مهنګایي هم ده او بېروزګاري هم ده او درېیمه خبره دا چې ډېر خلک غواړي چې د انټرنیټ له لارې ځان ته کار روزګار پیدا کړي او څلورمه دا چې په ماضي کې داسې تجربات د خلکو شوي دي چې بلا ډېر ایپس راغلي دي لکه دغه ټیک ټاک نه وروسته هغه بل ایپ چې کوم سنیک ویډیوز راغلی نو خلکو ته پیسې ورکولې د خپل پروموشن لپاره انویسټمنټ یې کوو زیات خلک یې راغوښتل د هغې خواهش و چې ډېر نه ډېر خلک د هغې په ایپ باندې راشي د هغې ایپ انسټال کړي او د هغه وروسته بیا هغې اوس لګیا دي بزنس هغې باندې کوي ځکه چې سنیک ویډیو ټیک ټاک په مقابله کې ټیک ټاک ته اوس د ګوګل هم سرپاس کو ډېر زیات سرچ شوی ډېر زیات استعمال شوی دی په کال 2021 کې یعنې د کوم تېر کال چې ونو ټیک ټاک د ګوګل نه د څو کاله بعد د اولني رینکینګ یا د ویزیټر په حساب سره یا د یوزرز په حساب سره هغه ځای پوزیشن هغې بیټ کړه مطلب هغې له شکست ورکړو اولنۍ پوزیشن یې ترلاسه کړه بس لنډه خبره دا ده نو دا یو ایپ اکثر ملګرو ما ته خو په لومړي ځل دغه ملګري راولېږه او په دې خاطر راولېږه چې ته ویې ګوره چې حقیقت څه دی سکیم دی فیک دی لیګل دی یا لیګل دی نو دغه سلسله کې راولېږه نو ما لږ ډېر دغه ایپ نه یو ځل دوه ګو ترو شومه مختلف دغه حصې مې وکتې خو لومبی راځم دې خبرې له په سرچ کې په دې سر باندې چې کوم دا سرچ بار دی ساک لایس ډاټ ایکس واي زیډ او بیا هیش او بیا انسې بلا ډېرې زیاتې هیشټیګ نه وروسته غیر ضروري انسیم دي پکې دا که تاسو سرچ کې په دغه ګوګل کې نه ما په ګوګل کې سرچ کړی دی کولاو کړی مې دی او خواته یو درې ګوټی غوندې نښه هم لګېدل دغه کوم ځای کې چې دا یو آر ایل دی یو آر ایل سره دغه نښه لګېدل د نه پوهېږم چې دا به سړی څنګه دغه کوي خو د دې نښې مطلب دا چې دا انسیکیور دی کنیکشن از ناٹ سیکیور لازم بیا مخکې خبره کوم چې دا څومره لیګل دی او څومره ایل لیګل دی دلته لاندې د تاسو د منټونو او سکنډونو د حسابونه ملي د حسابونه ختمیږي زما سره که په دې 8 سکندو کې ما خپل اکاونټ جوړ نه کړ نو د دې مطلب به دا چې زه به بیا دغه $15 نشم کلیم کولی اوس بیا دوباره سره 10 منټونه شروع پس الله خدای وشوه نو دی وایي چې که ته لومبی ساین کړي لکه دلته یې لیکلي دي لیفټ ته تاسو وګورئ جاین ناو فور $25 بونس چې جوړیږي پاکستانو روپو کې 4386 او هر یو منډه کوي مطلب ends in 10 minutes یعنی په 10 منټه کې دا چکر تاسو نه ختمېږي خو تاسو وکړه چې زما یو پیرغه چکر 10 منټه پوره شي او دوباره اوس 9:33 9:32 داسې حساب را روان دی کاونټ ډاون دوباره سٹارټ دی نو راځم لیګلو دغه راځم خلومبه په دې باندې خبره کوم چې میک 500 so they get paid to test apps یعنی مطلب دا تاسو اکاونټ جوړ کړئ اپ ډاونلوډ کړئ بیا سرویس کوئ زموږ د لپاره دغه سرویس دی او اپس چې کوم دی هغه ټیسټ کوئ او خلکو ته ریفرل لګي او دغه څه به تاسو ته ډالر میلاویږي او چې تاسو په لومړي ځل باندې اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو ته $15 میلاویږي بیا که هر ملګری راغواړي نو تاسو ته $10 میلاویږي بیا دغه درې څلور طریقې دي د ګټې وټې لکه دا لایو پیمنټس او ریویوز او جاینټس طریقې خو بیا ډول پکې دي سروې دی دغه ښایسته جنۍ تصویر هم دی بې فضل د خدای خو دې لري اسماعیل ډېر مزدار دی او پیسې هم ډېرې ګټلې دي وایي چې $1863 نو ښه خبره ده خدای دې وله روزي کړي ما تاسو ته وړاندې وي چې مهنګایي ده بېروزګاري ده او دلته بیا لورې پوره معلومات چې څومره دي د دې ایپ او د کمپنۍ جاین اور کمیونټي جوړی د دې کمیونټي هم ده او چې ویلکم تاسو کله راشي او موږ سره این شي نو $15 او بیا شیر کوئ او بیا اخر کې وایي چې موږ تاسو ته ویډرول درکوو د دې ټولو خبرو لپاره ضرورت دی چې بنده ساین اپ شي اول خو دې ایپ ته دننه شي او بیا د خپل د کمیونټي باره کې د خپل ایپ باره کې بلا ډېر څه معلومات هغه تاسو په خپله په انګریزي ژبه کې کتی شي که زه شروع کوم نو ډېر زیاته وخت به ولګي خو زه راځم دغه سوشل ارن دی جنۍ دا جنۍ هم ګزاره کوي ډېره ښه نه ده لږه بوډۍ ده البته چیکنګ اکاؤنٹ چې کوم دی نو دا سوشل ارن PTY په 2000 پته نه لګي څومره ډالر دي 2500 دي که 25000 دي بلا ډېر اماونټ یې ګټلی خدای دې وله روزي کړي بیا لاندې لکه تاسو کتی شئ چې یاره چا 2000 او چا 4000 او چا 10000 او چا 20000 بیا د خپل سهولتونه چې موږ دا کوو موږ دا کوو زموږ our user experience چې زموږ د یوزرز هم څه ایکسپیرینس دی خلکو ته ریویوز هم ورکړي دي say affiliate, Terra Refo, Chandra or valued affiliate
خو بیا لاندې خلکو نور هم څه بله دغه ګریک دی او ډي او پریډایم ویلیو ډیفلیټ دا د دې نه به لږ راتېر شم وایي چې بي سوشل نو بس وایي سوشل میډیا استعمالوئ او پیسې ګټئ او د هغې پیسې هم زموږ نه اخلئ او بیا دا زیاتې خو جنکۍ دي او جنکۍ او دلته خو دا پردی غوندې قسم ښکاري خو دا پردی نه دی انګریز دی بیا دغه لاین فیسبوک ټویټر او دغه انسټاګرام وغیره چکر مکر اوس راځو دې خبرې له چې دا لیګل دی لیجس دی نه سکیم دی فیک دی دو نمبري ده او که دو نمبري دی نو ولې ده که ټیک ټاک دی یعنی واقعي دې خلکو ته پیمنټ کوي نو هغه په کم بنیادونو کې کم بزنس ماډل دی شاته خو انټرسټینګ خبر له راځم دا پوترا ام تاسو دا نوټیفیکیشن یا دا پاپ اپ وینډو ګوري هغه کې وخت په وخت باندې سکندونو په حساب خلک په زرونو په سوونو ډالر وباسي خدای دې ول روزي کې خدغه سوریادي سیب دی 778 ډالر یعنی وسوا واقعیا ډالر چې کوم دی یا سره پاسه هغه یعنی په حساب سره 1 لک پاکستاني روپۍ دغه سوجيب 123 دی 922 د 9.5 لک پاکستاني فضل د خدای یعنی د یو ایم اس خرچه برابر چې اوس ګورم یو بل به هم تاسو ته راشي تاسو وګورئ چې ځوانان لګیا دي سکندو 2 سکند مخکې یو ځوان چې دی نو نیواتی څوک دی یا واتی بهرحال کاپي ډالر ویستي دي دی وایي چې تاسو د ورځې 1500 ډالر پیدا کولی شي مطلب دا چې تاسو د ورځې 80,000 روپۍ پیدا کولی شي نو بیا د هر چا زړه کېږي یعنې خرچي وي ذاتي خرچي وي ورسره دلته نن سبا د طالب علمانو دپاره ضروري ده چې پیسونه دي او بیا په کور باندې هغې بوجي محتدي صاحب 345 ډالر اوس هغې ته کیش آوټ لاړه یعنې هغه ویډرای کړې وصول یې کړې مبارک دي شي ورته نو 1500 ډالر که سړی ورځ نه میاشت هم ګټي نو دا ډېره لویه خبره ده ځکه چې ښه ملازمت هم دا 80,000 پاکستان کې په دې تړبل کې ګران ده چې بنده ته میلاو شي نو خلک ډېر په اسانۍ سره اټریکټ کېږي د آنلاین ایپس ته آنلاین ګټې وټې ته خو تاسو وایئ چې خبره اوږده کړه خو دا سجاد زما یو ملګری هم دی سجاد نومې دی دا نه دی خو لکه دی سجاد په نوم باندې کېدای شي هغه چل ول کړی لړل تپل نو تاسو وایئ چې خبره ترې اوږده شوه واقعي چې را اوږده شوه خو زه د خبرو عادت یم نو بس لږ مې برداشت کړې خو دا کاونټ ډاون شروع دی د 5 منټ ته بیا خبر راورسېده دا به بیا د سره هغه د ځنګلي خبره بیا د سره خو دا سکیم ځکه دی چې اول تاسو په دې سر باندې وګورئ دغه SSL سرټیفیکیټ کمپیوټر او په نیټ باندې چې کوم ملګري پوهېږي نو هغه دا شی نه دی دا چې ما دا ټیبلټ ټیک کوم نو یو خو چې دوی دومره په زرونو په لکونو ډالره خلکو له ورکوي که نه نو په کار ده چې $10 یې په خپل ویب سایټ لګولي وي اوس پراپر هغه URL یې وله برابر کړی وی هغه سیکورټي سرټیفیکیټ یې وله اخیستی وی SSL یا سیکورټي پته نه لګي څه شی خو مطلب یې دی چې هغه یا سیکیورډ ویب سایټ وي هغې ته لاک لګېدلی تاله لګېدلي یا جرنده چې ورته موږ وایو دلته بیا دا درې ګوټی غوندې مثلث دی نو دا د انسیکیور کنیکشن او د انسیکیور ویب سایټ لومبی ثبوت دی چې دوی د خپل ډومین هم پراپرلی رجسټر کړی نه دی پراپر خرچې پرې نه ده کړې خرچه هم څه ډېره نه وي مطلب په سوونو ډالر هم نه وي په زرونو ډالر خو ضرورت نشته یعنی په مشکل $10 او کله $7,000 او شي دوی د خلکو له اوس دغه د 845 یو بل ځوان له ورکړي میتیو 1357 واټ ایور هغه له دومره ډالر یې ورکړي نو ولې چې خپله لږه ډېره خرچه وکړي یعنی $10 $10 هم کوي نو خبره نه بل دا چې کله تاسو دا ساين اپ وهئ نو دا بیا تاسو وزي خپل پیلم په پیج کو ناټ ورکینګ خبره ده چې کار نه کوي ولې دی ولګي خو دوی بیا تاسو ته وایي چې $200 کم از کم پې آوټ دی بیا چې $200 یو ملګری مې په یوټیوب واورېد نو هغه وایي چې که $200 دې پوره شي نو بیا وایي چې 10 نور راوغواړه 100 نور راوغواړه او بله خبره دا ده چې دا قسم کاروبارونه چلیږي په یو بزنس ماډل باندې لکه ټیک ټاک یا سنیک ویډیو یا دغسې نور اپونه خرچه کوله خو هغه دومره زیاته نه وه چې په یو ریفرل او په یو انویټیشن دی 10 او $50 $50 ورکړي ټیک چې خلک خپل ایپس ټیسټینګ دپاره کمپنو ته ورکوي ادارو ته ورکوي ویب سایټو ته ورکوي چې خلکو ته ووایي چې زموږ ایپ یا زموږ ویب سایټ ټیسټ کړي خو دومره زیاتې پیسې ورکول چې $50 د یو ایپ د ټیسټینګ ورکول نو دا ماته سره ریشټ غوندې کلکولیشن کې مې نه راځي کېدای شي څه ویب سایټ وي چې هغه ډېرې زیاتې پیسې ورکوي د ټیسټینګ لپاره خو هغه ویب سایټ بیا په دومره ګڼ تعداد کې نشي کېدی چې روزانه بنیاد باندې خلک لګیا یو ټیسټینګ دې کوي او په سکندونو په حساب سره دې په زرونو لکونو ایپس جوړېږي نو دومره ایپس او دومره لوی کمپنۍ په دومره ګڼ تعداد
په دومره غټ تعداد کې د دې امکان ماته کم از کم نه لګي. دویم ثبوت یې دا دی او بل دا چې بزنس ماډل یو دام کې دي چې دوی خپل ویب سایټ پروموټ کوي، خپل اپ په خلکو ډاونلوډ کوي، خپل اپ دی پروموټ کول غواړي. سمپل، ویری سمپل، ساده خبره ده. نو هغه بیا دا حساب کتاب چې دا ریشنل نه لګي، ځکه چې دوی دومره انویسټمنټ وکړي لکه دا دوی چې څومره و چې $1500 ورځ یعنې 80,000 پاکستانۍ یو قسم پی اوټ کولی شي، او چاته 100 او چاته 1000 او چاته 800 او چاته 1500 نو چې دومره پیسې په ولګي نو که دوی بیا د ګوګل نو د ټیک ټاک نو د سنیک ویډیوز په مقابله کې د ټولو په مقابله کې دا څومره چې سوشل سایټس دی، ټویټر دی، فیسبوک دی، ټولو مقابله کې دا ټول چې را یوځای کړي د دې نه زیات دي کسټمر او یوزرز راولي، نو بیا هم د دې هغه ارنینګ پی بیک کول چې کوم دي او واپسې چې کوم د دې ګټه وټه ده نو هغه دغه پیمانې ته نه رسي چې دومره خرچه یې دومره دي وکړي. لنډه مې دا وی چې 99.99% دا خبره یقیني ده چې دوی دا ګپ لګوي، بکواس کوي، دو نمبري کوي. اوس زما دغه کاونټ ډاون چې کوم روان دی نو دا څه د باندې یو منټ پاتې دی او بیا د سره شي او بس دغه خلکو ته وایي ولې کوي دا چلونه، نو بس خپل ویب سایټ په څه ډیټا به راغونډوي، غټه خبره ډیټا ده. ایمیل به غواړي، دا به غواړي، نمبر به غواړي، ممکن د پاسورډ یې غواړي، ممکن د ستا نوم غواړي. نو هغه ډیټا دې ته راشي. ډیټا د دې زمانې یو لوی هتیار دی، د دې مارکیټینګ هم کولی شي، هغه ډیټا خرڅولی هم شي. که څه چې اپیرنټلی څه نقصان خو نه وي زمونږ خلکو دپاره، زمونږ څه دونه پرایویسي نه وي، خو البته دا خلکو وخت ضایع کول دا هم نقصان دی بغیر د دې نه علاوه دا ډیټا د خلکو نه په یو طریقه اخیستل او بیا د بل مقصد دپاره استعمالول، یعنې کوم ډیزایرډ مقصد دپاره چې زه ډیټا ورکوم نو پکار ده چې هغه مقصد دپاره هغه ډیټا وکارولی شي، نه چې د بل. خو چونکې دا خو د خلکو نه رینډملي ډیټا دي راغونډۍ لګیا دي، نو بیا چې پې څه خوښوي او سره دې مرضي. نو زما نه خبره بهرحال ډېره زیاته اوږده شوه، زه بخښنه غواړم، خو دغه 10-12 سیکنډه پاتې دي. تاسو وګورئ چې دا بیا دا څه فلم روان دی. نو بېروزګاریانې په خپل ځای، غریبي هم په خپل ځای، مهنګایي هم په خپل ځای، او انلاین ګټه وټه بلکل ټیک هم ده، کار کېږي، لګیا دي خلک، او زه هم خپل لږه ډېره تجربه لرم په دې بابت، په دې موضوع. خو په کار ده چې سړی ټیک ټاک ورکیبل سلوشنز ته لاړ شي، یا داسې ځایونو ته، ویب سایټو ته، ایپس ته لاړ شي، هغه واقعي جنون وي او کار پې کېدی شي. او یعنې کم از کم لږ د خپل عقل نه کار اخیستل غواړي. دا خبرې ما دې دپاره وکړې چې دغه 3-4 خبرې که تاسو نوټ کړي، ویب سایټ ډومین او د هغې اتارټي، د هغې باقاعده شاته بیکګراونډ سړی وګوري نو پته لګي چې یو سړی په خپله خرچه نه کوي نو په بل به څه وکړي. نو فی الحال دغه فلم چې دی دا ټول ګپ دی، ستاسو د وخت راکول یو جهان مننه. زه د ټیکنیکل ویډیوز جوړولو داسې ډېر تجربه نه لرم، نو چې په رینډملي در سره وغږېدم، اوږد وغږېدم، کور هم ودان څه خدای رحم.